سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې بیا د پاکستان ډرامه شروع شوې ده چې ها مهاجر دی باید نه اوسي. هره ورځ کې په مسجدونو کې اعلانونه کوي که مهاجر واوسي که نه اوسي. دوی په وچ ناکه باندې د ټول پېښور او بعض سیمو په سیمو مسجدونو کې اعلانونه کوي چې افغان مهاجر دی باید ووځي او داسې دی او داسې دی. او هلته په میش پښتانه هم اوس د پنجاب د پوځ د لاسه په عذاب شوي دي. هره ورځ کې دوی وایي چې موږ درول کېږي چې تاسو افغانان یاست، تاسو مهاجر یاستئ. او په ډېر کله او ډېر خلک هم داسې شته کسان چې د دوی ټوله کورنیو ژوند په د ډیورنډ فرضي کرښې په هاخوا د پاکستان د شناخته کارت هم درلود، دوی هم لیږلي چې تاسو افغانان یاست. دغه حالت یې بیخي داسې د ځای ته رسولی دی چې اوس هلته د میشتو پښتنو حالت یې هم تریخ کړی دی او هلته هم د دوی سره رویه ډېره بده شوې ده. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې ولې پاکستان دا ډول کړنې کوي. پاکستان څه غواړي او ولې پاکستان هر ورځ کې د مهاجر ډرامه راپورته کوي او د مهاجرو باندې د مهاجرو سره غیر انساني سلوک کوي او پلان یې څه دی. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. چې کله هم د افغانستان څخه خلک مهاجرت یې وکړلو په پاکستان ته د 1953 کال څخه شروع بیا تر ننه پورې پاکستان دپاره دغه مهاجر یو لنګ شیري غوا وه چې هره ورځ کې په هر چارواکي په هر حکومت باندې فشارونه راوړي دي. هر حکومت څخه یې خپل غوښتنې درلودلی، ورته ویلي دي که تاسو ما غوښتنې ونه منئ موږ تاسو مهاجر بیرته لیږو. او هغه حکومتونه هم په دې ویرې کوي که دا مهاجر راسي دلته بېکاره کېږي، دلته لوږه ده، دلته خلک بېکاره دي او دوی به زموږ په ضد باندې راپورته زموږ حکومت په لاس کې ورسي. دا هغه خو دا د تېرو حکومتونو ویره وه چې دا کارونه یې کوله. یعنې په دغه 50 کاله 40 کاله چې دا مهاجر افغانستان څخه تللي دي پاکستان ته، دا مهاجر د افغانستان دپاره د سرطان دانه او د پاکستان دپاره یو د شیدو غوا وه چې هر ورځ کې بس پر هر چارواکي باندې د دوی فشار آله جوړه کړې وه که زموږ غوښتنې ونه منئ موږ تاسو مهاجر باسو، که موږ غوښتنه ونه منئ موږ تاسو مهاجر باسو. دا و چې جمهوریت کې هم دا کارونه وکړه خو ولسمشر غني کرزي په وخت کې ډېر راسه وسوه. ولسمشر کرزي چې و د دوی خواهشات یې هم منله خو ولسمشر کرزي په دې ویرې کوي چې یاره دا که ووتله نو دا خلک به بیکاره اوسي، دلته ډېر نفوس راځي. نو په دا خاطر باندې ولسمشر کرزي تر ډېره حده د پاکستان خواهشات منله او پاکستان سره یو لاره وړله. خو چې کله ولسمشر کرزي ولسمشر غني راغله، ولسمشر غني ویل وروره دا تاسو یو شي د لنګه غوا ده چې هر ورځ کې په هر حکومت باندې تیبلی شي او هر حکومت څخه ته خپل ګټې اخلي. دا بالکل زه تاسو نه چانس درکوم نه تاسو ګټه درکوم چې کوم مهاجر ته استی راوایستو چې نه استو نور مهاجر زما دپاره څه ښه نه ده چې ته پر ما باندې هم د هر ورځ کې به ته په ما باندې اعلانونه کوي چې زه ستا مهاجر باسم، که یې باسې هم دا نن یې وباسه که نه یې باسې هم مې باسه. دا د ولسمشر غني دریځ و د پاکستان دپاره. او پاکستان شروع په وکړه په هغه وخت کې چې یاره زه یې باسم، هر ورځ کې مهاجر وباسه مهاجر وباسه. دا و چې کیسه زور واخیستلو. خو چې کله هم طالبان راغله د طالبانو د لاسه سره دوی بیا دغه ډرامه شروع کړه چې ها مهاجر دی او هغه دی تر څو د طالبان څخه هم دوی داسه واخلي خپل کریډیټ واخلي. خو طالبانو په یو ډول باندې په اول ورځ کې د دوی یو څه خبرې ومنلې. دوی ویل چې یاره زه صحیح دی چې څه تاسو وایاستئ هغه به موږ وکړو خو اوس دپاره مهاجر ته مه لیږئ، موږ حکومت نوی دی، موږ په پښو درېدلي نه یو، موږ ستونزې ډېرې دي، تاسو مهاجر مه استوئ. خو یو څو ورځې مهاجر ودرېدل. دا و چې د پاکستان خواهشات نور سوه. پاکستان د دې څخه د اوسني چارواکو څخه دا هیلې درلودله چې نورې تروریستي پروژې به په افغانستان کې پلي کېږي او تاسو باید ځایونه ورته ورکړئ، که هغه د داعش پروژه ده، که هغه نورې تروریستي پروژې د مرکزي اسیا هېوادونو دپاره تطبیق کېږي او که یا د چین دپاره کېږي. دا ټولې پروژې باید تاسو په سیمې کې تاسو باید ځای ورته ورکړئ او دا کارونه. خو دلته چې دا خبره بیخي تر حده لوړه سوه، دا ځل د دې اوسني چارواکو د وسه هم ووتل او دوی ویل چې وروره که مهاجر راستی هم راوایستل که نه راستی هم یې راستوه. نو دا ورکې دوی هم ورته ملا وتړل او مهاجر دی. دا 3 کاله دا 5 کاله چې د اوسني چارواکي راغلي دي دا کیسه شروع شوې ده. دا د مهاجر رالیږي. اوس پاکستان په دې باندې دی چې یاره که دا مهاجر ختم شو خو نور خو د افغانستان سره په افغانستان باندې نه د فشار حاله لري او د تورخم دروازه خو پخوا به زموږ د فشار حاله او اوس د دې نه وروسته د افغانستان د فشار حاله سوه. افغانستان په دې باندې خبر سو لکه څنګه چې پخواني د امنیت شورا سلاکار د پاکستان موهین یوسف
هغه په بل ورځ کې یو مرکه کې ویلي ول تاسو په لومړي ځل باندې افغانستان ته دا وشول چې تاسو د تورخم دروازه پر پاکستان باندې د فشار د عالی په ډول باندې استعمالولی سئ. یعنې پخوا د افغانستان څه چارواکي چې وو په دې باندې نه پوهېدل چې یاره د تورخم دروازه چې ده د فشار آله کېدلی سي او افغانستان خپل ګټې اخیستلی سي د پاکستان څخه. خو له بده مرغه موږ دا کلونه په دغه ویرې کوو چې یاره پاکستان به پر موږ باندې دا دروازه وتړي او موږ به داسې د لوږې مړه سو. خو دا و چې په لومړي ځل باندې پاکستان ته دومره تباهي پیښه سوه چې پاکستان خپله پوه سو چې یاره دا خو دا دروازه خو زما د فشار حاله نه و، دا خو د افغانستان د فشار حاله وه. اوس هماغه د دوی خبر د خلک په باندې خبر سوه. نو دغه ورځ کې بیا یې کیسه شروع کړې ده چې یاره انساني همدردي په خاطر باندې موږ دروازه خلاصو. خو دا و چې د طالبان د خوا کوم خبر ورته رانغه دي وویل چې یاره موږ اوس انساني همدردي ته ضرورت نه لرو، دروازې دې همداسې تړلې واوسي. نو دا هغه خبرې وې چې د پاکستان د دغه 40 کلونو کې دوی پر دغه مهاجرو باندې هم د نړیوالو ټولنې څخه کریډیټ اخیستل او هم د افغانستان د واکمنانو څخه خپل کریډیټ اخیستل، خپل پروژې تطبیقوله. اوس دپاره دغه ښه چانس دا دی چې اوسني چارواکو ته وایم چې څه مهاجر دی ورته وایي راست مهاجر ته ووایه ورته وروره چې دا ټول ملت چې هلته په دې کلونو په افغانستان کې که وسوځېدی که مړ سو که ژوندی پاتې سو، هر افغان چې په افغانستان کې پاتې و په دا 40 کلونو کې هر افغان په کورنۍ کې داسې کورنۍ پاتې به نه اوسي چې په هغه کې 2 3 4 5 6 10 شهیدان ونه لري. زما خپل کورنۍ زما مامایان پکښې کې شهیدان سوه، زموږ د کورنۍ غړي پکښې کې شهیدان سوي په دې انفجارونو کې او په دې د طالبو دا څه د پولیسو په نامه باندې او دا جګړو کې دا هلته یعنې داسې افغان به نه اوسي چې دومره شهادتونه یې په کورنۍ کې لیدلي نه اوسي. نو دا ټول موږ لیدلي دي وروره. تر کله پورې به ته هلته زموږ د دښمن په لمن کې پروت یې چې یاره راووځه، تر کله پورې به ستا کلیسا پر سر باندې په افغانستان کې دا ولس به ټول دردمند اوسي. کوم پر تا باندې څه کېږي خو خدای به در باندې راوړي اوسي. خو تا باید اول کې دا اقدام کړی وای، دغه پخوا یې ویل چې د بل کټ ته نه مې شپېدې، خو ته باید وتلی وای اروپا ته تللی وای بل ملک ته تللی وای، ته څنګه په پاکستان کې پاتې وې؟ چې پاکستان کې پاتې خو راسه نو. نو اوس هم زه د اوسني چارواکو څخه هیله کوم چې دا د مهاجر لیکې وشکوئ، مهاجر کیسه ختمه کړئ په پاکستان کې. نور پاکستان کې مه پرېږدئ چې دلته د مهاجر نوم واوسي او دلته بیا کریډیټ واوسي او دلته بیا دا څه واوسي. بس چې ورته وایه ورته پاکستان ته وایه ورته دغه یو مهاجر هم چې پاتې دا هم راواستو، نور د دروازه در پسې تړمه، نور نه سلام در سره وي نه هم سلام را باندې کوه، هېڅ یې مه کوه. دا کیسه ورته ختمه کړئ او د دې ختمې کېدو سره زه تاسو ته وایم چې په پاکستان باندې چې کوم د فشار حالې دي دا ټول ختم کېږي. نور به افغانستان کې داسې بدبختیانې به رانې نه سي. دا به زه ویډیو هیله مند چې اوس هم ترلاسه کړو چې تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.